خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها. الله ویل دلته نه لاندې کوز شه، تا ته جایز نه دی چې ته خپل تکبر وښیې او دلته خپل ځان ته لوی پوه شې چې خدای مخکې ځان له لوی جوړی. نو موږ چې کله ورځ کې 5 ځل لمونځ کوو نو موږ بیا څه وایو؟ الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. یعنی الله ټولو کې لوی دی خو زه نه یم او زه ډېر وړوکی یم. نو الله وایي چې کله ته زما نافرماني کوې نو ته دا پوهېږې چې ته ډېر لوی یې او دا یې نافرماني ده. نو الله ابلیس ته وایي فخرج انک من الصاغرین، اوس دلته نه رک شه ځکه چې ته ځان ته ډېر لوی پوهېږې خو حقیقت کې ته ډېر وړوکی یې او د ټولو کې ذلیل یې. نو بیا ابلیس ویل انظرني الی یوم یبعثون، چې ما ته لږ شانې وخت راکړئ، بس ما ته دومره وخت راکړئ چې کله پورې تاسو د ټولو له بیا ژوندی کړئ. هغې ورځ پورې وخت راکړئ چې کله به ټول یو ځل بیا ژوندی شي، یعنی هغې د الله نه قیامت پورې ژوند غوښتو. نو بیا الله ورته ویل قال انک من المنظرین، ځه تا ته مې وخت راکو، نو ته هغې نه یې چې چا ته ما وخت درکړی دی. نو موږ ویلی شو چې هغې الله سره دا ټوله خبره په چا وجه شوې ده؟ د زموږ. هغه خپل زړه کې شرونه چا ته ملامته کوي؟ انسانانو ته. نو مثال ورکوم چې د یو کور کې 2 خویندې دي او څنګه چې د واړه ماشومان هر خبرې کې جنګېږي. نو 2 خویندې دي او دواړه کمرې کې دي او یوه د فون باندې چا سره خبره کوي او مشره خور ورته وایي چې د فون پرېږده، هر وخت یې باندې لګیا یې. نو بله ورته وایي چې زه څه هم کوم ته راته هېڅ هم ویلو حق نه لرې، او هغوی دواړه دې خبرې باندې جنګ شروع کړي او بیا دا ټوله خبره هغوی دواړو کې یو باندې راشي او هغه د ټول الزام چا باندې واچوي؟ هغې وړوکې خور باندې چې چا ته هغه لیزر سترګو سره ګوري. نو هغه خپل خور ته بد وایي چې دا هر څه ستا په وجه شوي دي، زه به تا نه پرېږدم او تا نه به بدل اخلم. نو ته اوس ګوره چې زه تا سره څه کوم، چې د مور پلار راته کارېږي نو صرف ستا په وجه. ما سره خو هیڅ مسله نشته، زه خو کله هم څه روانۍ نه کوم، دا ته یې، دا ستا په وجه هر څه کېږي، دا تا ماله بد جوړ کو. نو تاسو د مثال باندې پوه شوئ؟ لله المثل الاعلی. نو تاسو ویلی شئ چې دا یو قرب تعلق دی. نو ابلیس دا خیال غوښتل چې هغې الله سره تعلق څومره مضبوط دی او هغه د الله څومره نږدې دی، خو هغې عزت کم شوی او هغې انسان له ملامته کو چې هغې په وجه زما د الله سره تعلق خلاص شو او زه هغې نه لرې شوم. او هغې الله ته ویل نعوذ بالله چې زه به تاسو ته ښیم چې تاسو غلط وئ او تاسو غلط مخلوق ته عزت ورکړی او د هغې کبر و.